حقانی تهدید سره مخ یو خو عصري زده کړې مو ژغورلی شي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی وایي د نظام د بقا لپاره یې عصري زده کړو ته توجه ډیره اړینه ده. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ټینګار کړی دی چې طالبان اوس هم تهدید لاندې دي او بېلابېلې پریشانۍ ورته متوجه دي. د هغه په وینا که چیرې وغواړو دغه پریشانۍ له منځه یوسو او تهدید رفع کړو، عصري زده کړو ته باید مخه کړو او په دې برخه کې زیات مخ ته ولاړ شو. حقانی ویلي حکومت یې ژمن دی چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي او اړتیاوې پوره کړي. دغه طالب چارواکي خبر ورکړی دی چې 3 میاشتې وروسته د کانکور ازموینه اخلي او سږکال د ازموینې پوښتنې کې هم تغییرات راوستي دي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.